د یاسین مبارکه سوره چې د قران عظیم شان شپږ دیرشمه سوره ده په مکه معظمه کې را نازله شوې ده. دریاتیا مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې لومړی آیت څخه اوري. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. پناه وړم الله تعالی شړل شوی شیطان څخه. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. یاسین والقرآن الحکیم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. یاسین قسم ده په قرآن حکیم چې ته په یقیني ډول له پیغمبرانو څخه په سم لاره. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. او دا قرآن د برلاسی او رحم لرونکي ذات لخوا نازل کړی شوی دی ترڅو چې ته یو داسې قوم متوجه کړي چې د هغو پلرونه نیکونه متوجه کړی شوي نو او له دې کبله هغوی په غفلت کې غورځېدلي دي. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. له دوی نه زیاتره خلک د عذاب د فیصلې وړ ګرځېدلي دي له همدې امله هغوی ایمان نه راوړي. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. مونږ د هغو په غاړو کې توقونه اچولي دي چې په هغو سره هغوی تر زنو پورې نښتي دي له دې امله هغوی سرونه پورته نیولي ولاړ دي. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. مونږ یو دیوال د هغو په مخ کې درولای دی او یو دیوال د هغو تر شا. مونږ هغوی پوښلي دي هغوی اوس هیڅ نه ویني. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. د هغو لپاره یو شان ده که ته هغوی خبردار کړي او که نه کړي دوی به یې ونه مني. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. ته خو هماغه څوک خبردار کولای شي چې د نصیحت پیروي وکړي او له نالیدلي رحمان خدای نه وویریږي هغه ته د بخښنې او غوره اجر زیری ورکړه. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. مونږ په باوري توګه یو ورځ د مړو ژوندي کوونکي یو کومې چارې چې هغو سرته رسولي دي مونږ هغه ټولې لیکو او کوم آثار چې هغوی وروسته پریښي دي هغه مونږ ثبتوو. مونږ هر څه په یو څرګند کتاب کې درج کړي دي. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. دوی ته د مثال په ډول د هغه کلی د خلکو قصه واوروه چې کله هغه ته پیغمبران راغلي وو. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. کله چې موږ هغو ته دوه پیغمبران ولېږل او هغوی دواړه دروغجن وګڼل بیا موږ دریم د مرستې لپاره ولېږل او هغوی ټول وویل موږ تاسو ته د پیغمبرانو په توګه لېږل شوي یو. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. د کلی خلکو وویل تاسو بل څه نه مګر زمونږ په څیر څو انسانان او رحمان خدای هیڅ کله کوم څه نه دی نازل کړي تاسو محض دروغ وایي. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون.
پیغمبرانو ویل زمون پروردگار پوهیږي چې مونږ ارومرو تاسو ته د پیغمبرانو په توګه لېږل شوي یو. وما علينا إلا البلاغ المبين. او پر مونږ باندې له روښانه څرګند پیغام رسولو نه پرته نور څه مسؤلیت نشته. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. د کلی خلکو ویل مونږ خو ستاسې قدمونه د ځان لپاره بد فعال ګڼو، که تاسې لاس وانخلئ نو مونږ به تاسې سنګسار کړو او زمونږ لخوا به تاسې ته دردناک عذاب ورسیږي. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. پیغمبرانو جواب ورکړ ستاسې بد فعل خو په خپله له تاسې سره دی. دا خبرې تاسې له دې کوئ چې تاسې ته نصیحت وشو؟ اصلي خبره دا ده چې تاسې له حده وتلي خلک یې. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. په دې ترڅ کې د ښار له لرې ګوښې نه یو سړی په منډه راغی او ویې ویل ای زما قومه د پیغمبرانو پیروي غوره کړئ، د هغو خلکو پیروي وکړئ چې له تاسې نه څه اجر نه غواړي او پر سمه لاره دي. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. او زنو ولې د هغه ذات بندگی و نکړم چې هغه زه پیدا کړم او د هغه لوري ته ستاسو ټول ورګرځېدل دي. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. زه له هغه پرته نور معبودان ونیسم په داسې حال کې چې رحمان خدای ماته د څه زیان رسولو اراده وکړي نو نه د هغو شفاعت ماته څه په کار راتلی شي او نه هغوی ما ژغورلی شي. که زه دا کار وکړم نو زه به په څرګنده ګمراهۍ کې اخته شم. ما خو ستاسې په پروردګار باندې ایمان راوړ، تاسې هم زما خبره ومنئ. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. په پای کې هغو خلکو هغه وواژه او هغه ته وویل شول چې ننوځه جنت ته. هغه وویل کاشکې زما قوم ته معلومه وای چې زما پروردګار د څه شي له امله ماته بخښنه وکړه او زه په عزتمندو خلکو کې داخل کړم. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. لهغه وروسته د هغه پر قوم مونږ له اسمانه کوم لښکر راکوز نه کړ. د لښکر لیږو ته زمونږ څه اړتیا نه وه، فقط یوه چیغه وشوه او په ناڅاپي ډول هغوی ټول مړه یخ کرخ ولوېدل. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. افسوس د بندگانو په حال باندې هغو ته چې هر پیغمبر راغی په هغه پورې ملنډې مسخرې وکړي. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. آیا هغوی نه دي لیدلي چې موږ له هغو نه مخکې څومره قومونه هلاک کړي دي او له هغه وروسته بیا هغوی هیڅکله د دوی خواته راستانه نشول؟ وإن كل لما جميع لدينا محضرون. دوی ټول به یوه ورځ زموږ په وړاندې حاضري. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون.
او د دوی لپاره مړز مکه یو نښانه ده مونږ هغه ژوندۍ کړه او له هغې نه مو غله راویستله چې دوی خوري وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون مونږ په هغې کې د خرما او انګورو باغونه پیدا کړل او له هغې نه مو چینې راوخوټولې تر څو چې دوی د هغې میوې وخوري دا هر څه د دوی د خپلو لاسونو پیداوار نه دي نو آیا دوی شکر نه باسي سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون پاک دی هغه ذات چې هغه د ټولو اقسامو جوړې پیدا کړي که هغه د ځمکې له نباتاتو څخه وي یا په خپله د دوی له جنس یعنی انساني نوع څخه یا له هغو شیانو څخه چې دوی حتی پیژني قدر هم نه وآية لهم الليل نسلق منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم د دوی لپاره یو بل نښانه شپه ده مونږ د هغې له پاسه ورځ ایسته کوو نو پر دوی تیاره خوري او لمر هغه د خپل استوګنځي خواته ځي دا د خورا ډیر د قدرت خاوند په ذات وضع کړی حساب ده والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم او سپوږمۍ د هغې لپاره مونږ پړاوونه ټاکلي دي تر دې پورې چې له هغو پړاوونو نه تیرېدلو سره بیا هغه د خرما وچه څانګه غوندې شي لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون نه د لمر په وس کې دا شته چې هغه سپوږمۍ ونیسي او نه شپه پر ورځ یې مخکې کېدلی شي دا ټول په یو فلک یعنی مدار کې لامبو وهي وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون د دوی لپاره دا هم یو نښانه ده چې موږ د دوی زوزات په ډکه شوې کشتۍ کې سپاره کړل او بیا موږ د دوی لپاره همغسې کشتۍ نورې پیدا کړې چې دوی پکې سپریږي وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ که موږ وغواړو نو دوی به غرق کړو هیڅوک به د دوی فریاد اوریدونکی نه وي او دوی ته به په هیڅ ډول نجات ور نه کړ شي فقط همدا زموږ رحمت دی چې دوی ژغوري او تر یوې ټاکلې مودې پورې له ژوند نه د ګټې اخیستلو فرصت ورکوي وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ دوی ته چې کله ویل کېږي چې له هغه عاقبت نه ځان وژغورئ چې ستاسې مخې ته راځي او ستاسې تر شا تېر شوی دی شاید پر تاسې رحم وکړای شي نو دوی ځان ناګاه راچوي وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين دوی ته چې د دوی د پروردګار له آیاتونو څخه هدایت راځي دوی ورڅخه مخ اړوي وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين او کله چې دوی ته ویل کېږي چې الله تاسو ته کوم روزي درکړې ده له هغې نه یو څه د الله په لاره کې هم ولګوي نو دغه کسان چې کافر شوي دي ایمان راوړونکو ته په جواب کې وایي آیا موږ هغو ته خواړه ورکړو که الله غوښتي وای نو په خپله به یې هغو ته خواړه ورکړي تاسې خو بیخي ګمراه شوي
ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. دوی وایي چې دغه د قیامت اخطار به کله ترسره شي، وښیئ که تاسې رښتیني یئ. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. په اصل کې چې دوی کوم شي ته سترګې په لاره دي، هغه فقط یوه هیبتناکه چیغه ده چې په ناڅاپي ډول به دوی په هغه حالت کې راګیر کړي چې دوی په خپلو دنیوي چارو کې شخړه کوونکي وي. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. او په هغه وخت کې به دوی وصیت قدر هم نه کړی شي، نه به خپل کورونو ته بیرته وګرځېدای شي. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. بیا به یو شپېلۍ پوکړه شي او په ناڅاپي ډول به دوی د خپل پروردګار حضور ته د وړاندې کېدو لپاره له خپلو قبرونو څخه راووځي. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. په ورختایي سره به وایي اوه دا چا موږ له خپلو قبرونو څخه راپاڅولو، دا همغه شی دی چې رحمان خدای د هغه وعده کړې وه او د پیغمبرانو خبره رښتیا وه. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. صرف یو قوي आवाज به وي او ټول به زمونږ په وړاندې حاضر کړای شي. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. نن به پر هیڅ چا د یو بڅري په اندازه ظلم نشي او تاسې ته به هغسې بدله درکړی شي لکه څنګه چې تاسې عمل کوو. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. نن جنتیان په خوندونو اخیستلو کې بوخت دي. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. هغوی او د هغو میرمنې به ګڼو سیورو کې وي، بالښتونو ته تکیه کوونکي. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. د خوراک څښاک هر راز خوندور شیان هلته د هغو لپاره موجود دي. سلام قولا من رب رحيم. هر څه چې هغوی وغواړي د هغو لپاره حاضر دي. د مهربان پروردګار لخوا هغو ته سلام ویل شوی دی. وامتازوا اليوم أيها المجرمون. او ای مجرمانو نن تاسې بیل شئ. د یاسین مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان 14مه سوره ده، په مکې معظمې کې را نازله شوې ده. 83 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 80 آیات څخه اورئ. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ای د آدم اولادونو، آیا ما تاسې ته هدایت نه وکړی چې د شیطان بندگی مه کوئ؟ هغه ستاسې ښکاره دښمن دی او یوازې زما بندگی وکړئ، دغه سمه لاره ده. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. خو سره له دې شیطان له تاسې نه یوه لویه ډله ګمراه کړه. آیا تاسې نه پوهېدلی؟ هذه جهنم التي كنتم توعدون. دا هماغه دوزخ دی چې له هغه نه تاسې ویرول کېدلی. اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. کوم کفر چې تاسې په دنیا کې کاوه د هغه په بدله کې اوس د ده د سون مواد شي. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون.
نن مونږ د دوی خولې بندوو، د دوی لاسونه به له مونږ سره خبرې وکړي او د دوی پښې به شاهدي ووهي چې دوی په دنیا کې څه په کسب ګټلي دي. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون. که مونږ وغواړو نو د دوی سترګې به پوښلې هوارې کړو، بیا د دوی د لارې خواته په ځغستلو وګوري څنګه به دوی لاره وویني. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. که مونږ وغواړو نو مونږ به دوی پر همدې خپل ځای په داسې شان مسخه کړي پرېږدو چې دوی نه وړاندې د تلو وسو لري او نه د بیرته ستنېدلو. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. چاته چې مونږ اوږد عمر ورکو د هغه ساخت مونږ سرچپه کوو، د دغه حالاتو په لیدلو سره دوی نه پوهیږي. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. مونږ دغه پیغمبر ته شعر نه دی ورزده کړی او نه شاعري له ده سره ښایيږي. دا خو یو نصیحت دی او روښانه لوستل کېدونکی کتاب، تر څو چې هغه څوک وډار کړي چې ژوندي وي او پر انکار کوونکو باندې د عذاب خبره ثابته شي. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. آیا دوی نویني چې موږ په خپل لاسونو سره جوړو شویو شیانو څخه د دوی لپاره څاروي پیدا کړل او اوس دوی د هغو خاوندان دي؟ وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. موږ هغه په داسې شان دوی ته رام کړي دي چې له هغو نه پر ځینو باندې دوی سپریږي، د ځینو دوی غوښه خوري. ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. او په هغو کې د دوی لپاره راز ګټې او د څښلو شیان دي، نو آیا دوی شکر نه باسي؟ واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. لدې هر څه سره سره دوی له الله جل علا شانه نه پرته نور خدایان نیولي دي او دا هیله لري چې له دوی سره به مرسته وکړای شي. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. هغوی له دوی سره هیڅ مرسته نشي کولای، بلکې برعکس دوی د هغو لپاره تیارسۍ لښکر جوړ شوی دی. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. خانو کومې خبرې چې دوی جوړوي هغه د تا ونه زوروي، د دوی په پټو او ښکاره ټولو خبرو باندې مونږ پوهیږو. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. آیا انسان ندی لیدلی چې مونږ هغه له نطفې نه پیدا کړو بیا هغه ښکاره شخړه کوونکی شو؟ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. اوس هغه پر مونږ پورې مثالونه تړي او خپل پیدایښت هیروي، وای څوک به دغه هډوکي را ژوندي کړي چې کله دا وراسته شوي وي؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. دته وای دا به همغه ذات ژوندي کوي چې هغه مخکې دا پیدایښت کړی او هغه د پیدایښت په هر کار پوهیږي
ما غزات چې ستاسو لپاره لشنی سمسوري ونی څخه اور پیدا کړ او تاسو له دین خپل غریب لوي. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. هغه ذات چې اسمانونه او ځمکه پیدا کړل په دې باندې قادر نه دی چې دوی په څیر پیدا کړی شي. ولین په داسې حال کې چې هغه ماهر خلاق دی. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هغه خو چې کله دی وشي اراده کوي نو د هغه کار هم دومره دی چې ورته حکم وکړي چې شه او هغه کیږي. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. پاک دی هغه ذات چې د هغه په لاس کې د هر شي بشپړ وس واک دی او د هغه لوري ته تاسو ورګرځول کیدونکي یاست.